زما نوم عبدالمجید تخلص ندیم د ضابط عبدالودود زوی د شیریندل لمسی یم. د کابل ولایت د خاک جبار ولسوالۍ د چلاف د کلي اوسېدونکی یم. فلحال د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ د قلعه محسن د کلي چې 12مې ناحیې ارزه قیمت پورې مربوط کیږي اوسېږم. د اسلامي امارت په خلاف تبلیغاتو کې ما د څو اکاونټونو څخه کار اخیستی چې یو اکاونټ چې دی د مجید ندیم په نوم باندې و، بل اکاونټ چې د مریضه یوسفي په نوم باندې، او بل د ندیم آزاد په نوم باندې اکاونټ و. او بله دا چې اخلاقي فساد د چې کومه آی ډي وه د هغه په نوم باندې مریضه یوسفي هلته د چې هغه د اسلام مقدس دین خلاف د ټویټر په پاڼه باندې د شهید انصاري صاحب پاڼه باندې چې هغه نه و شهید شوی، ما داسې لیکلي و چې ډېر ژر به ووژل شي. د اسلامي امارت د مشرانو پر خلاف مطلب د سکرین شاټونو اخیستل، بیا د هغې خپل آیډیا راپورته کول، زه په دې باندې ډېر زیات پښېمانه یم. د امیر المؤمنین شیخ صاحب د توهین او همداسې د اسلامي امارت نورو مشرانو ته چې له فیسبوکي آیډیانو کې له مانه شوی دی، په هغې باندې زه خجالته پښېمانه یم او دا زه ژمنه کوم چې په راتلونکي کې به داسې یو څه بیا نه تکرارېږي.